د ننګرهار وادي کرنیز شرکت چې د هیواد له مهمو پرمختیایي پروژو ګڼل کیږي اوس ورته یو ځل بیا هڅې پیل شوې چې خپل پخواني حالت ته وګرځول شي. د دې شرکت د مالدارۍ فارم یو مهمه برخه ده چې د جګړو او تر هغې راوروسته د نه پاملرنې له کبله له منځه تللې وه، خو په دې وروستیو کې یې د حالت ښه کېدو په موخه یو ځل بیا کوښښونه پیل شوي وو او مسؤلین یې وایي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې لري. په دې فارم کې 221 سره مالونه دي چې هره ورځ له 40 سره غواګانو څخه 460 لیټره شیده ترلاسه کیږي چې ورځنی عاید یې تر 15,000 افغانیو رسیږي. یوازینۍ ډېرې غټې ستونزې چې دي موږ دوه دي، یو دا د بشري نیرو ده چې بشري نیرو مشکل سره ګرفتار شوي، دویم مالي امکانات یو څه ناڅه کم دي، هغه څومره چې موږ په وخت او زمان سره یو مالي امکانات پکار دي نه لرو، شته دی خو په هغه اندازه چې موږ هغه پوره انکشاف ته ضرورت لري نه لرو. همدارنګه په دې فارم کې څه ساختماني کارونه دي چې موږ ضرورت دی چې هغه پر مخ ویسو، کارونه روان دي خو هغسې لکه څه رقم چې د فارم د هغه سره ضرورتونو سره مطابق دی نه دی روان شوی. خو دلته د پوره کاریګرو او امکاناتو نشتوالی هغه څه دي چې چارې یې ټکنۍ کړي دي. هغه وخت چې د ننګرهار کانال ټولې برخې فعاله وې دا فارمونه هم د امکاناتو له اړخه غني وو. د دې فارم کارکوونکي وایي هغه مهال چې جګړې نه وې دا فارم سلګونه سره مالونه لرل او په زیاته اندازه شیدې ترلاسه کېدلې، خو جګړې یې هره برخه وځپله. هغه وخت نه لږ خرابه شوه، کمه شوه، داسې مشکل سره اخته شولو چې په غواګانو لږې راغلې، خو سم محاصره شولو داسې او نور کارونه ډېر ښه وو هغه وخت کې. اوس لکه هغه پخوا وختونه نن ورځ چې دغه یعنې نوي کال یا 14 کال ورته وایي یا 3 کال په حساب باندې اوس دا کارونه بیا بېرته اوس ښه شوي دي، هغه ظرفوالی ځوښوالی د منځه تللی نوي امرین او مامورین چې راغله دلته په دې وختو کې. د وادي کرنیز شرکت چارواکي وایي د مالدارۍ فارم ته پراختیا ورکوي او ژر ده چې تر 300 سره مالونه له بهره وپیري او د لبنیاتو د پروسس پلان هم شته چې ورسره د کانال عواید لا ډیر او په ځان بسیا کېدلی شي. یعنې 2 کاله مخکې دغه فارم کې موږ ته چې کوم معلومات راکول شوي دي نو شاوخوا د شیدو اندازې 3 لیټره وه او د غواګانو حالت هم خراب و. ملي پراختیا شرکت رهبري پلان لري چې دغه د مالدارۍ فارم بیا د سر نه ورغی لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغه اصلي حالت ته ورسوي، بلکې دوهم پلان دا دی چې د اصلي حالت نه موږ غواړو چې د لا پرمختګ ورکړو. نوی پلان دا دی چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به 300 سره یا 300 فرده نوې غواګانې د خارج نه راځي چې ځایونه ورته دلته طبیلې جوړې شوي دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت د هیواد په کچه یو له مهمو پروژو ګڼل کیږي چې له دې سربیره یې د زیتونو او ستریسو باغونه او د پروسس فابریکه یې مهمې برخې دي چې د وروستي څو کلونو کې چارواکي د چارو د پرمختګ خبره کوي.